او یو ورور ډېر ضروري پوښتنه کړې ده چې د موبایل څخه و بل موبایل ته د بلوټوت د لارې یا هم د واتساپ یا فیسبوک وغیره نورو انټرنیټي شبکو د لارو فلم یا ګانا سندرې وغیره تصویران استول څه حکم لري؟ معارف الاسلام اداره جواب د دې دا دی چې د یو موبایل څخه و بل موبایل ته یا د یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته فلم یا سندرې او یا غیر شرعي عکسونه وغیره نور غیر شرعي شان استول دا ناجایز دی او دا سخته ګناه ده. او دویمه ګناه د دې دا ده چې که چیرې د هغه موبایل والا او هغه کمپیوټر والا دغه فلم او یا سندرې یا تصویران وغیره دا و بل چاته ور واستوي یا بل چاته ور بلوټوت کې، نو په هغه ګناه کې هم ته ور شریک یې. یا مثال دی نشر کې پر انټرنیټي شبکو باندې چې څومره کسان یې وګوري د دغه ټولو په ګناه کې ته ور شریک یې. نو دا څومره سخته ګناه ده. ته به بیا په ځان هم نه یې خبر، ته به بالکل له دنیا تللی وفات سوی به یې، لیکن هغه خلک چې هغه شی ګوري کوم چې تا په موبایل باندې چاته ورستولی دی یا تا نشر کړی دی، نو ګناه تا ته را روانه ده، ته په ګناه کې ور شریک یې. نو تا ته به د ګناهونو غرونه جمع وي، لیکن ته به ورباندې خبره هم نه. نو د دغسې بېخونده او دغسې لوی ګناه څخه هر مسلمان باید په کلکه باندې ځان وساتي. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.